پوښتنې: کابل د چا په یاد دی؟ کابل د چا په یاد دی؟ په بلباغ عمومي کې پاس د ستنې په سر کابل راډیو به چې څپه څپه شپېلۍ وهله. سهار به مخته د پښتون کافي په غوړو کې نازکې پراټې پخېدې. سهار به مخته د پښتون کافي په غوړو کې نازکې پراټې ایشېدې. په پیتهي پتلون کې ځوانې نجونې د پوهنتون ملي بسونو ته ولاړې په خندا کږېدې. کابل د چا په یاد دی؟ کابل د چا په یاد دی؟ د لتا غږ سره که اوس یې واورئ د کومې پټې مینې یاد مو سیزي. احمد ظاهر سره تر اوسه ژاړئ. راځئ رښتیا ووایئ، په منډیي کې تر خنګرو خټې ښکلې نه وې؟ راځئ رښتیا ووایئ، په منډیي کې تر خنګرو خټې ښکلې نه وې؟ مازدیګری مو مشک په شا سقاو کوڅه کې یاد دی؟ سهار سهار مو نانوایي سره څښلي د تودې ډوډۍ ځانګړی عطر. هغه چې نیم نظر سل غشي ولوي، سخت دی چې په چا به ورغشي ولوي. ګرځه د فتوا له فتنهګرو نه په څنګ، ګرځه د فتوا له فتنهګرو نه په څنګ، جنګ د دړندو په اټکل غشي ولوي. ګرځه د فتوا له فتنهګرو نه په څنګ، جنګ د دړندو په اټکل غشي ولوي. او انسه وایي عشق او حسن خوند کوي په خپل دریځ ولاړ، عشق او حسن خوند کوي په خپل دریځ ولاړ. یو د ټټر خلاص کې چې بل نشي ولوي. ساز یې کړل ډالونه کتابونو نه، ساز یې کړل ډالونه کتابونو نه، توره یې قلم کې پوشیده پیغله. دا به د فکرونو فتحې وکاندي، دا به د فکرونو فتحې وکاندي. دا د ژوندون جنګ ته آماده پیغله، دا به خپل همت ته ټپي بیا وایي، دا به خپل همت ته ټپي بیا وایي. خور د ملالۍ ده حماسه پیغله، دی له انسانیت سبق اخیستی دی، دی له انسانیت سبق اخیستی دی. نه تلي دستار او لپټه پیغله. ښوونځي ته پلې لاره سرې چینې پورې پل پل په خیال کې لاړ شم، بیا ایثار یم غځومه هرې خواته د ګمان لاس، غځومه هرې خواته د ګمان لاس. لکه ړوند چې په لکړه لاره مومي، د خوجه تر باغه ټوله لار مې هېره. ښوونځي پورې چې ورسم، ښوونځي پورې چې ورسېږم هم همدا کیسه وي. دوکانونه راته یاد وي، دوکانونه راته یاد وي. هټیوال راسره هېر وي لکه هېر خوب. که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیا یم چې ماښام به دې راڼه ستوري یاران وي. ژوند به ګرځنده تصویر وي د رنګونو، ګلابونه به دې ذهن کې روان وي. که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیا یم سره ګډ به فرښتې او انسانان وي. کفاره به د مچکو په شمېر ټاکي داسې ځای چې ملایانې مینان وي. که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیا یم سره ګډ به فرښتې
ته او انسانان یې کفاره به د مچکو په شمېر ټاکي داسې ځای چې ملایانې مینان وي که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیا یم چې به ژوند لکه د سیند مستې څپې وي داسې ځای چې سل خماره سل جامونه د یوې ورځې ټاکلې پیمانې وي که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیا یم چې به زده کړو له صوفیانو آیاتونه د ملا فتوې به ټولې کړو باطلې ورته رابولو د عشق روایتونه که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیا یم چې پاچا به یې کوڼ نه وي په غوږونو وزیران به یې په دوو سترګو بینا وي او پوهیږي به د درد په حسابونو از چه انسان و نفرتت محکوم کیستی من درون خودم کودک از جنین نامشکوم